دا څه شو لکه را ثواب جوړ یوازې په ما ګټې مسلمانه بیا راشه د کلي ماشومان هم دې کټونو پسې وګرځوه که نه غرق دې کړو یاره. نو ملګري نن سبا به سمه خبره هم چاته نشي کولی. که چاته دې سمه خبره کوله هغه ویږي د ده پکې څه مطلب دی. هغه ورځ هم کفایت چاته ووې ما یې لکه دا زوی دې ویلینګ کوي په موټر سایکل باندې نو ما یې دا قلار کا. نو بس ما ته وایي چې هلکان دي پرېږده چې ګرځي پې او که ته دونه نرې نو ته هم پې توله روچته که اوس ما ته وایي. نو 2-3 ورځې بعد یې چېرته درس خوړلي ایله مړ نو د بس پلار باندې بیا زما اړه خوږېده د غریب ملا ماته شوه ځان ځوان زلمې زوی مړ شو لکه یو زوی نو بس دغه قصې قطارې دي. نو قیصریا دا خبرې مبرې پرېږده هغه شیراوزل ماما مړ شو. اوهو دا څه وی الله دې وبخي. خو سهار هم ما سره یو ځای جومات کې جمع وکړه ناپسه مړ شو. دا بجلی ونیو او مړ دی خو پاسه را کټونه مټونه راغونډ کړه. نو بس دا خو ماته د دنیا ډېر اقرب انسان ښکاري. بجلي کومه ده چې دې یې ونیوه خو زه دا اقربی لږ ساتي هغه لږ ټرت پرت کې را پرېږدي کېدای شي هغه ټرت کې بس نیولي. دا اوس پرېږده خو کټونه راټول کړه دلته به خلک دوا ته کښېني. نو جي بس خبره خو م ټیک وکړه که نه خو په ما باندې ډاکټر لږ د وزن کار بند کړی دی. دا نوم مې وتیو او بیا مېړه کچه کچه کېده خو بس زړه ثواب کار دی چې دا ثواب به وګټو راټول به کړو کټونه که نه. خو به شي لرې که راول لرې ته ورلرې که کله مسلمانه همونږه خو ګردو کې لږه مسله هم ده غر کې کړو د دې نه خو چې د دوا خلکو له مې چای ورکوه نو ښه به ثواب به مې شو. نه هم ثواب دی خو دا ثواب لږ دروند دی هغه به ښه کار وکړو مونږ یې پې تباه و برباد کړو دونه درانه کټونه دي خدای خبر چې د شنو دغه نه احساس کړي که څه حساب کتاب دی ښه شو په خپله اوس ورک شوي دی دوا خبره دی الله ته پکې خیر وایي. دا خو م یو کټ راوړو او غرق او تباه یې کړو. راکې سره لوبټه وته کوزه که وایي دوا له به خلک راځي زمونږ دوا له څوک را نه شي خدای خبر چې اوس په خپله کم خوا لاړو غرقتي کړو پې مړه. سبا به مو ګټه خو وایي الله ته پکې خیر واچوي. دا څه شوه لکه را ثواب جوړ یوازې په ما ګټې مسلمانه بیا راشه د کلي ماشومان هم دې کټونو پسې وګرځوه که نه غرق دې کړو یاره. ونځي بیا خدای دې درته د دې کې هدایت وکړي او که چېرته دا بري په نصیب کې نه نو خدای د باندې ګرېدلي وره خرڅه کړي د کور مخې ته چې زه درشم وایم یو 10 روپو پلیټ خو راکړه غرق دې کړو پې نه هغه دوا له به یا خلک راځي او یا نو کیسریا چې دا رستا دوا له به خلک راشي. سیدار کټونه خلکو جوړ کړي دي نو کوټو کې دن نیخي دی هغوی بار نو ورم نه دي لیدلی که نه لږ سپک شوي به وو هماغه رنګې شنه دي چې څنګه هغوی بوڼلي دي. یا لکه راته کم خواته دي مسلمانه په کټونو دې مونږ ووژلو ته په خپله ګرځې د مړي کور کې چغې شوې چې زه ورغلم نو سړی بیا را ژوندی شو. هغه خو ژوندی شو خو مونږ دې په کټونو ووژلو او څنګه را ژوندی شو ولې چېرته بجلی نیولی و بې هوشه شوی و خو ښځو ته په ځان ناکېښودل چې چېرته مړ دی خو 10 منټه بعد پکې بیا ساه راله. نو مخکې نه معلومات کوه که نه نو بیا په مونږ کټونه راټولوه هغه را ژوندي هم شو نو مونږ له دې کار وکتو ملا کې مې مسله راله شابر عشقه راته وکړو ډاکټر له مې رسواله. ادې خوښه غم یا باچاجي سلام علیکم. وعلیکم سلام. باچاجي زکام والی ما څه چوخ دم را باندې واچوه مالګې غړې کوه که نه چپشه لکه چپشه غم یا مالګې غړغړې کوه ځان نه یې ډاکټر جوړ کړی که دونه رښتیا ډاکټر یې خو دغه مارکېټ کې کښېنو په پیس خلکه ګوري. باچاجي ډېر خراب یم داسې کار به وکړې بچې اوس په لږ وخوټ کې په تورو چیو کې او هغه وڅښه
او د شپې خبرې ډېرې مه کوه نه به سهار به ټیک ټاکې سهار به ټیک ټاکې ماکس اچوه ماکس اچوه خیر چې بل مسلمان ته نقصان نه بس مهرباني نه نو مهرباني خو ټیک ته خو دې سړي ته شکرانه ورکړه که نه صحیح ده نو یاو کنه دا ولې جي مهرباني مهرباني السلام علیکم. وعلیکم سلام. باچا جی صاحب څنګه؟ بخیر بخیر. باچا جی صاحب او چې چا له قرض ورکړي نو بیا به یې واپس غواړي که نه؟ ماشاءالله ته خو ډېر نیک سړي. زما مطلب دا دی چې چا له قرض ورکړي حسنه نو دا به دې بیا واپس غواړي که نه که ځان به پرې خاموشه کړي؟ نو بس که ځان دې پرې خاموشه کړو د قیامت ورځ به راشي او ځان به راباندې شپېلې کړي. پتک به بیا به یې واپس غواړې او که نه نن سبا خو چې چا له قرض ورکړو ورته دې ویلي نه نو هغه واپس درکوي. دا ولې درځي دا ولې یاره رښتیا خبره ده یو مېلمه ته سل برکت دی. لالا دو بری دی والم نه بری دی والم خوښه وایي ولې ولا ګوتې یو نشي بیا وباسې تو بس کې او ټوخېږي سینه به دې خراب وي موږ ته به بیا دا عجیبه قاري وي ویله خو زه یې خورم او ته ورته ګوره مزې د دې نه ده چې زه یې خورم خوندونه تا ده نور ته څه کوې نو تا دفه نه وي او که موسم خراب دی که هذا لنګه لګه مېلمانه څه شول؟ داجي مېلمانه خو لا راغلي نه دي خو یو مېلمه څه سل برکت یې ښه دا رښتیا خبره ده. دا ولې درځي دا ولې مېلمانه خو لا راغلي نه دي او په دې ټول د برکت ختم کړی دی. نور به ولا راوړي که